او د الله نبی فرمایلی وو چې چاله الله رب العالمین لونه ورکي او د هغې صبر وکړي په هغې باندې او د هغې باندې خرچ وکړي او د دې په مقابله کې زامن غوره نه کړي نو کنا له سترا من النار، دا ولې د جهنم نه اور او پرده. رسول فرمایي چاله چې الله رب العالمین دوه لونه ورکي دوه او د ښایسته ادب ورته وښیي، احسان ورسره وکړي او د دې په مقابله کې زامن غوره نه کړي نو د الله نبی فرمایي دی به جنت کې ما سره یو شاني. دا ګوتې یې داسې کړې ویل الله بوله جنت هم ورکي، الله بوله په جنت کې زما ګاونډ هم ورکي. او د الله نبی فرمایلی وو چې چاله الله رب العالمین لونه ورکي او دی د هغې صبر وکړي په هغې باندې او د هغې باندې خرچ وکړي نو کنا له سترا من النار، دا ولې د جهنم نه اور او پرده شي. الله یې په د جهنم نه وساتي. بعضې خلکو د لونو حقونه راواغستلو په زامنو پسې ولي. پښتنو کې 95% دا کاتې روانې دي. نو په بچو کې عدل کول فرض دي او په بچو کې بے انصافي کول دا د الله نبی فرمایي ظلم دی. د الله نه ویرېږئ، دې نه ځان وساتئ. او دا یو فرمایل که چا 80 کاله عبادت کړی ټول عمر 80 کاله زموږ استاد ټول عمر دی، خو که دې وصیت غلط وکړي او یو محرومه کړي او بل یې ورکړي نو د الله نبی فرمایي د غلط وصیت د لاسه به الله پاک اور ته واچي.